سلامونه دوستانو، اوس تاسو کولی شئ ټیک ټاک بغیر له انټرنیټ استعمال کړئ. د سایټ ته تاسو د ښکاري دوستانو زما ډاټا هم بند ده، وای فای مې هم آف ده او بیا هم زما ټیک ټاک کار کوي او په ټیک ټاک اپلیکیشن کې زه ویډیوګانې کتلی شم. که چېرته تاسو هم دوستانو ستاسو انټرنیټ کمزوری وي، کار نه کوي، هم تاسو داسې ځای ته روان یئ چې هغه ځای کې د انټرنیټ سیګنل نه وي، تاسو سره وای فای نه وي، انټرنیټ نه وي، تاسو بیا هم کولی شئ خپل موبایل کې ټیک ټاک یوز کړئ، ټیک ټاک کې ویډیوګانې وګورئ. نو څنګه یې کولی شو دوستانو؟ راځئ د خوندوره طریقه درته ښایم. دې لپاره په ټیک ټاک تاسو یو کوچنی سیټینګ کوئ، بیا تاسو کولی شئ په ټیک ټاک بغیر له انټرنیټ څخه وګورئ. دوستانو د ټول نه مخکې څوک د ویډیو د سره لایک کړئ، که ویډیو مو وشو مخکې نور ملګرو سره هم شریک کړئ. دې لپاره دوستانو تاسو راشئ په خپل موبایل کې به ټیک ټاک راخلاص کړئ. کله مو ټیک ټاک راخلاص کړ، ټیک ټاک پروفایل ته به راشئ. پروفایل چې راغلی د درې خطونه چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک واخلئ. بیا به راشئ سیټینګ اینډ پرایوسي اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې دغه اپشن باندې کلیک واخیستئ، لږ لاندې سکرول کړئ. په اخر کې دوستانو تاسو ته اپشن راځي افلاین ویډیوز، په دغه اپشن به ورته کلیک واخلئ. کله چې دغه اپشن باندې کلیک وکړ دوستانو، اوس تاسو ته ټیک ټاک وایي چې تاسو څنګه ویډیوګانې په خپل ټیک ټاک ایپ کې ډاونلوډ کړئ. کله چې ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، تاسو بالکل کولی شئ بغیر انټرنیټ هغه ویډیوګانې په مسلسله توګه وګورئ. 50 ویډیوګانې ډاونلوډ کوئ، دلته سایز هم درته ښایي چې تاسو د 50 ویډیوګانو لپاره دومره سایز دی او هغې نه وروسته 100 ویډیوګانې، 150 تر 200 پورې ویډیوګانې ډاونلوډ کولی شئ. کله دوستان تاسو په خپل موبایل کې د ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، بیا تاسو هغه ځای ته چې لاړ شئ کوم ځای کې انټرنیټ کار نه کوي، بالکل دا ویډیوګانې ستاسو سره په موبایل کې نه وي ګالري کې، بلکې ټیک ټاک په اپلیکیشن کې به تاسو لپاره دغه ویډیوګانې افلاین ډاونلوډ شوي وي، تاسو کتلی شئ. بیا کتلو لپاره به راشئ دوستان خپل موبایل کې به ټیک ټاک راخلاص کړئ. کله مو ټیک ټاک راخلاص کړ، ګورئ اټومیټیک موږ ته لاندې د اپشن راغی افلاین ویډیوز، په دغه چې کلیک کوئ دغه ځای نه ورخلاصېږي. که دلته د اپشن راشئ هماغسې خپل پروفایل ته راشئ، په دې پورته درې خطونه ورته کلیک وکړئ، سیټینګ پرایوسي باندې کلیک وکړئ، لاندې راشئ افلاین ویډیوز اپشن چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک وکړئ او دغه ځای کې به تاسو دغه ټولې ویډیوګانې شو شي دوستانو، بالکل به تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ د ویډیوګانې بغیر له انټرنیټه وګورئ. نو ډېره خوندوره او اسانه طریقه ده. که د ویډیو مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ، مخکې نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.